دویم اقدام هیله لرم چې راجر او صحتمند است. درنه لیکنه زه غواړم چې تاسو ته شخصي ضمیرونه یا پرسنل پروناونس وپېژنم. هغه ضمیرونه دي چې د یو شخص یا وګړي لپاره راشي، لکه د متکلم لپاره زه د متکلم مفرد حالت ده، ما د زه او وخت حالت ده، موږ د جمع حالت ده. د مخاطب لپاره ته د مخاطب او مفرد حالت ده، تا یا وخت حالت، تاسې جمع حالت ده. د غیب لپاره دا د دوی او وخت حالت ده، دوی جمع حالت ده. مثالونه: زه راغلم، زه شخصي ضمیر ده یعنی مفرد متکلم ده، دوی راغلل، دوی شخصي ضمیر ده جمع غیب ده. ته کتاب لولې، ته شخصي ضمیر ده مفرد مخاطب ده. درنه لیکنه نن ورځ ما تاسو ته شخصي ضمیرونه یا پرسنل پروناونس وپېژندل. هیله لرم چې یو څه مو ترې زده کړي وي. درنو لیدونکو زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي خپرونو پورې مو په لاره سپارم. الله مو مل.